د باکسینګ ورځې ټیسټ لوبه څه ته وایي؟ په استرالیا کې له تیرو 40 کلونو راهیسې هر کال د دسمبر په 26مه په ملبورن کرکټ لوبغالي کې د استرالیا او یوې میلمه لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره کیږي چې د باکسینګ ورځې ټیسټ لوبې په نوم یادېږي. اوس د کرکټ له ډېرو مینوالو سره پوښتنه پیدا کیږي چې ولې په دې ورځ پیلېدونکې ټیسټ لوبې ته د باکسینګ ورځې ټیسټ لوبه ویل کیږي. اصل کې دلته له باکسینګ موخه دا نه ده چې دوه کسان پر یو بل وارونه کوي، بلکې دغه اصطلاح د کرسمس جشن پورې تړلې ده چې په سبا یعنې د دسمبر په 26مه په استرالیا، نیوزیلند، کاناډا، انګلند او ځینې نورو هیوادونو کې خلک یو بل ته په باکسونو کې ډالۍ ورکوي چې له امله یې دغه ورځ د باکسینګ او دغه لوبه هم د باکسینګ ورځې د لوبې په نوم یادېږي. د باکسینګ ورځې لوبه 130 کاله تاریخ لري. د لومړي ځل لپاره د استرالیا په شفیلډ شیلډ سیالیو کې د دوه کورنیو لوبډلو ویکټوریا او نیو ساوث ویلز ترمنځ په 1958 کال کې ترسره شوه. له دغې لوبې 58 کاله وروسته په 1958 کال کې د لومړي ځل لپاره په نړیوال کرکټ کې په دغه ورځ د استرالیا او انګلند ترمنځ لوبه ترسره شوه چې دغه لړۍ له همغه تاریخ پیل شوه او وروسته په 1952 1968 1940 او 1950 کالونو کې دغه ټیسټ لوبه د استرالیا په ملبورن کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د دې ترڅنګ په 1922 او 1960 کلونو کې دغه ټیسټ لوبه د استرالیا په ایډلیډ لوبغالي کې ترسره شوه. خو له 1980 کال راهیسې په همدې ورځ په ملبورن کرکټ لوبغالي کې هر کال د باکسینګ ورځې ټیسټ لوبه ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ نه یوازې په استرالیا بلکې په افریقا، نیوزیلند او نورو هیوادونو کې هم ترسره کیږي چې سږکال به افغانستان هم په لومړي ځل د باکسینګ ورځې ټیسټ لوبه ترسره کړي او د کوربه زیمبابوې په وړاندې به سبا د دسمبر په 26مه د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د باکسینګ ورځې په دوه نورو ټیسټ لوبو کې بیا سږکال کوربه سویلي افریقا د پاکستان په وړاندې او هند به د کوربه استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.